ولې روژه کې خوله بدبوی کوي او څنګه یې مخه نیولی شو. سلامونه ګرانو کتونکو، د مطلب تر شریکېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ. کله چې د انسان خوله بدبوی کوي نو نور خلک ترې تنګ کېږي او بیا څوک په اسانۍ سره د هغه انسان خبرو کولو ته ان نه حاضرېږي. اسلام داسې دین ده چې هغه کې د یو انسان د راحت ډېر خیال ساتل شوی ده. یعنې ښه مسلمان هغه څوک ده چې بل انسان ته یې تکلیف ونه رسېږي. نو په همدې اړوند مو دا مطلب درته چمتو کړی. د روژې مبارکه میاشت د روژې نیولو سربیره د ځان جوړونې او له بېوزلو سره د یووالي تر ټولو ښه فرصت ګڼل کیږي. روژه نیول په وینه کې د شکر، د وینې فشار او شحمیاتو د کنټرول سره سره ډېرې نورې روغتیایي ګټې هم لري. د خولې د ناپاکۍ هوا علتونه: اول، د خولې بدبوی. په خوله کې د بکتریاوو د طبقې جوړېدل د غاښونو د خرابوالي له کبله. دویم، د مصنوعي غاښونو ناپاکي. مصنوعي غاښونه بکتریاوې ساتي او هغه د بدبوی سبب ګرځي. دریم، نشهیي توکي: سګرټ، چرس، شراب او نسوار، چې نسوار د دې ټولو مرداریو پلار ګڼل کیږي. څلورم، د ځینو خوړو خوړل لکه هوږه او خام پیاز. پنځم، د خولې وچوالی. د انسان د خولې د بدبوی د له منځه وړلو دنده د خولې می پر مخ وړي او دا می هغه وخت فعاله وي چې نور میعات خولې ته ورسیږي. کله چې د انسان خوله وچه شي نو بیا دا میعات فعالیت نشي کولی او د انسان خوله بدبوی کوي. خو کله چې روژه ماتې وشي او خولې ته کافي اندازه میعات ورسیږي نو انسان بیرته نورمال حالت ته راشي. څنګه د دې بدبوی مخه نیولی شو؟ اول، د ډیرو میوو او سبزیجاتو خوړل او سره کړي غوړو او مالګین خوړو څخه پرهیز. دویم، هغه مشروبات مه څښئ چې کافین لري لکه قهوه، چای او کولا. دریم، نشهیي توکي لکه سګرټ، نسوار، چرس او شراب مه استعمالوئ. څلورم، د روژه ماتې په وخت کې ښې پرېمانه اوبه وڅښئ او خوله مو په تازه اوبو غرغړه کړئ. پنځم، له پیشلمي وروسته هره شپه غاښونه د 2 دقیقو لپاره ښه برس کړئ. شپږم، له ډوډۍ وروسته مو خپل غاښونه په ژبه پاکول عادت کړئ او همداشان په ډکي او تارونه یې پاک کړئ. اووم، غیر الکولي د خولې پاکونکي دوا باندې خوله ومینځئ. نو ملګرو، دا د خولې د بدبوی د لرې کولو لپاره لارې چارې او مخنیوي. دغه مطالب مو که چېرته خوښ شوي وي حتما یې لایک کړئ او د خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او د راتلونکي ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.